پراګه مرکزي سیمه ده او موږ په موټر کې اوبار مو نیولی دی د اورګاډي سټیشن ته ځو چې هغه په نامه د نادراجي نومیږي او هلته ټکټونه مو اخیستي دي آنلاین او روان یو د هنګري هیواد ته. تاسو هغه موزیم ګورئ د پراګ په دې مرکزي یا پراګاوال کې د هغه د ګمبز یې تېره شوه دا د موږ لږ نه راواوښتو او دغه سیمه چې ښکارېږي د فلورنس سیمه ده چې دلته اکثر بسونه ځي نورو هېوادونو ته او دا د دغه نادراجي هماغه د اورګاډي سټیشن دی. سلامونه. نن غواړو چې اختر مو یو څو ورځې په بوډاپیسټ ته لاړ شو او هلته زه دلته د ترین سټیشن هغې ته راغلی یم نو ما سره اوسئ راسره ځئ چې له خیره بوډاپیسټ ته مو ګورو چې څه رقم ځای دی څه رقم هیواد دی. خوشحاله اوسئ. په ریګوجیت ایجنسۍ کې مونږ په ترین کې البته ځان ته مو ټکټ کړی دی دا پخوا په سټوډنټس ایجنسۍ باندې معرفي و اوس نوم بدل شوی دی. دا بسونه هم لري چې ټوله اروپا کې سفر کوي همدارنګه ترینونه هم. نو د مونږ تر بوداپسته پورې 7 ساعته لاره ده. اوس لږ تازه یم 7 ساعته کې به ډېره زیاته ستومانه یم ستړې به یم بیا به هلته هم تاسو سره خبرې وکړم. نو دعا کوم چې ښه سفر وي او تاسو ته ښه شیان راټول کړم. دلته هر څه اسانه دي. بوک وکړه د دې وطن کې ډېره ارزاني ده. پیسې خو چې موږ وکتل لکه 200 ډالره معده کې د دې وطن پیسې موږ د بوداپیسټ په واسطه پوهېږي څو شولې 1 لک دغه وطن 1 لک. نو خلک وایي چې کار دی ارزاني پکې ډېره ده. نو لاړ شو وګورو چې څه شی دی. بس کوشش ډېر کوم چې تاسو خوشحاله وساتم او تاسو ته ښه شیان راټول کړم. عامر مې څنګ ته ناست دی ماشومان نورې جګړې کې دي مجبوره ساعت تېرېږي داسې خو نه ده چې موږ ساتي واقعا رښتیا هم خو داسې ده چې انسان ټول عمر د کار لپاره ژوند نه کوي. دا کار چې کوي ژوند لپاره کوي. نو چې لاړ شو وګورو دغه ته چانس برابر دی. دا هېواد به وګورو بیا به بل هېواد وګورو بل به وګورو انشاءالله راسره اوسئ. یو نیم ساعت تېر شو نو تقریبا 2 ساعته نورو پاتې دي. سړی ستړی کېږي. زه اوس ستړی یم زه اوس ستړی یم نه پوهېږم څه ووایم. نجیب راته وایي خبرې وکړه نور څه ووایم.
دا شنې منظرې ګورې، دا شنه پټي، همدارنګه شیراز وطن، دا هر څه په دې ده چې دې وطنونو کې جګړه نشته دی. انسان د انسان سره مینه کوي او حتی څارویو سره مینه لري. نو خدای دې وکړي چې دغه عادتونه موږ خپل کړو، خپل وطن همداسې آباد وساتو، یو بل سره مینه وکړو. نفرت نه څه نه جوړېږي، بخیلي نه څه نه جوړېږي. کله چې زموږ د ګاونډی ښه ژوند لري، زموږ یو ورور ښه ژوند لري، زموږ یو عزیز ښه ژوند لري، په هغه باندې موږ باید خوشحاله شو تر هغو د خدای پاک په موږ باندې زړه وسوځېږي، د هغو په شان ته موږ ته ژوند راکړي. ولې همیشه په نورو خوشحالي باندې خدای تا ته خوشحالي درکوي. چې کله مو په انټرنیټ کې ولوستل وایي که ته خپله د هنګریان چې دي هغوی بوډاپیسټ نه خوښوي، هغوی وایي بوډاپیسټ وایي. او همدارنګه د هغو کې دا معمول د تاسو په انګلیسي کې باید ووایئ چې زه هنګري یم، یعنې په هغو باندې ډېره ښه نه لګېږي، دستي غوسه کېږي. او بله خبره دا ده چې دوی لکه وایي دې وطن کې چې بیر خوري سره باید دا بیر بوتلې داسې یو بل سره ونه جنګوي. چې کله اتریشیانو د دوی باندې حمله کړې وه، د دوی نه جګړه کتلې وه، وطن یې اوس ګټلی و، بیا به نو د دې د شعار دا و چې اتریشیانو به دا بیر بوتلې جنګولې او اوچت کولې، هغه په دوی باندې ډېر بد لګېږي. دغه نو یو څه معلومات و چې ما دغه لاره کې د دې وطن په اړه باندې معرفي کړ. نو دا مې تر اوسه لا تللې نه یم، تاسو سره مې شریک کړ. نو تقریبا 5 ساعته 6 ساعته سفر مو وکړ د ویانا نه یا اتریش نه، مرکزي ویانا دغه ځایونه راتېر شولو. اوس نو 2 ساعته څه باندې 2 ساعته پاتې دي چې موږ به بوداپیشت ته رسېږو. نو بوداپیشت ته رسېږو، بیا پس هغه به نو په ګورو به نو چې څرنګه لاړ شو، خپل هغه هوټل چې موږ بوک کړی دی مخکې مې امر معلومه څنګه به ځو، داسې په ګوګل میپ باندې به ځو، یعنې الکترونیکي برېښنایي نقشه باندې. وایي نه بس ټکسي به راغواړو. نو 8 بجې به هلته رسېږو. ښه دی، سرویس یې ډېر ښه دی، هر څه پکې ارزانه دي او ډېر ښه خدمت کوي. د ښار په پرتله ډېر زیات ارزانه دی او زما خوښ شو. ما هېڅ بیخي په دې خیال کې مې نه راته پېښور و، غربت و، ژوند و که نه، هېڅ خیال کې مې نه راته چې زه د اروپا ته راشم یا خوب یې ما نه و لیدلی، یا چې دلته راغلم بیا څومره زر تنګون، بیا چې د یوټیوب پاله شم، اوس سفرونه کوم. دا د دې چې کېده چې کېده د هر څه خدای نعمت دی، د خدای له خوا ده، د خدای نه شکر ګزار یم. دا د څو رقیبات کته یو 15 رقیبات ښه سفر و، د ستومانو چوکۍ ډېرې راحت وي، آرام وي. یو څه خوب به وکړو، ما تاسو ته ویلو چې ډېره به ستومانه یم، لکه احساس باندې به تازه نه ښکارېږم، خو بیا هم شکر دی ښه و. لارې کې مو ډېر زیات باران وشو او ومولیدل لکه ځینې کلي ډېر داسې کار نه وکړل شوی، غریبانه کلي وو، هغه یې معلومات چې الحمدلله کیسه مې لیکلې اوس مرکز کې پایتخت مرکز کې چارسي دا ځای په نامه د کلاګانو
یادېږي دغه سټاپ سټیشن دا دی اوس راورسېدو دلته اوبر ته منتظر یې په دې شاته ټکسیانې ولاړې دي خو هغوی بیا سړی ډوکه کوي پیسې ډېرې غواړي تر هوټله پورې 15 کیلومتر لاره ده نو دا 15 کیلومتر د دې وطن په پیسو باندې 4800 د دې وطن کرنسي باندې موږ ځو دا دغه ټکسي لاړله ما ورته اشاره ونه کړله خفه شو ستړي راورسېدلو دا اپارتمان دی ما سره راځئ دا لکه هغه هم ده که نه کاوچ هم دی او دلته موږ 15 نفره یو نو دا ډبل بیډ یې جوړ کړی دی 2 ماشومانو لپاره دا یې د بل ماشوم لپاره جوړ کړی دی او د دې بالښتونه یې هلته ایښي دي او دا تلویزیون دی دا یې تلویزیون دی او دا دلته د باندې وګورئ ښار ښکلی دی نو دومره نه ښکارېږي او دا هم د ډوډۍ میز دی او دا اوون دی لکه هغه غوندې دلته کافي جوړولی سي چای جوړولی شي یو اشپزي هم کولی سي او همدارنګه دا یخچال دی او دلته یې بل المارۍ ایښې ده چې دا هم کتلی شو مونږ همدارنګه دا د خوب کوټه ده بس او دې خوا ته دلته یم غټه المارۍ ده چې ګورئ او دلته نه پوهېږم بالکن دی او دا بالکن دی پاک ښکارېږي شاوخوا ټول بوټلونه دي او دا یم ښایسته تشناب دی شاور دی همدارنګه شوی او حتی د کالاشوي ماشین هم پکې ایښی دی ښه سفر و 2 ساعته و په اورګاډي کې بیا نو ښه لکه دلته اوبر نه و په ټوله اروپا کې لکه نن سبا په نورو هېوادونو کې لکه امریکا کې هم همداسې اوبر اخیستل کېږي نو اوبر او بولټ دا مشهورې کمپنۍ دي چې کار کوي دلته بولټ و نو موږ په ټکسي کې راغلو ټکسیوانو ډېر ښه رویه وکړله 15 کیلومتره دوی لکه څه کم 15,000 د دې وطن کرنسي واخیستل نو راغلو ښایسته ارامه ځای دی بیا به سبا ته د دې ښار په چکر باندې ووځو نو فکر کوم د خپله مرکز د بوډاپیسټ د دې نه 1 کیلو که 1.5 کیلومتر ده نو 1.5 کیلومتر دومره لاره نه ده موږ په پښو باندې تللی شو نویګیټر شته دی او همداسې په چکر به وځو او زه به ویډیوګانې جوړ کړم اوس موږ ډوډۍ نه ده خوړلې لږ به خلاص پرېمېږو دا به جوړ سي لاندې لاړ شو
رستورانت دی هلته وګورو چې څه شي لري